د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر محمد حسن غیاثي کندهار کې د یو شمېر ولسوالیو له روغتیایي مرکزونو څخه لیدنه کړې او د روغتیایي کارکونکو خدمات ستایلي دي. ښاغلي غیاثي په دې لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د سپین بولدک ولسوالۍ روغتون به له 25 څخه 50 بسترونو ته لوړ شي. د افغاني سرې میاشتې له لورې د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې 650 بېوزلو او اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وایي څو ځوانانو په ګډه یوه الوتکه جوړه کړې چې تر 2 کیلومترو الوتنه کولی شي. په هلمند ولایت کې د 215 اعظم قل اردو د شوراب له تعلیمي مرکز څخه 650 تنه مجاهدین د بنسټیزو پوځي او عقیدوي زده کړو څخه وروسته نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د قانون او پټرولیم وزارت له لوري کونړ ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د کمپیوټري تلې او ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې. د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له افغان حکومت سره د تعامل پر دوام ټینګار شوی. دا غونډه چې د تیر یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړه شوې وه، افغانستان ته د دیني علماو د یو پلاوي په لیږلو هم خبرې شوې دي. ټولګټ وزارت وایي په واوره ځپلو مسیرونو کې د واورو د وروستي اورښت پر مهال لسګونه بند پاته مسافر ژغورل شوي او خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد کې د افغان سفارت او کډوالو اتشي په هڅو د پاکستان سند ایالت له زندان څخه 40 افغان بندیان آزاد شوي دي. د یاد وزارت په وینا په آزاد شوي بندیانو کې 4 افغان کورنۍ هم شامل دي. ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په یو ناسه کې چې د یاد وزارت معینانو، رئیسانو او د پلان جوړونې کارپوهانو پکې برخه درلوده، د واټ ترانسپورت لپاره د 15 کلن ستراتیژیک پلان پر جوړېدو بحثونه وشول. د یو ښه او ګټور پلان جوړېدو لپاره لازم تصامیم ونیول شول.